بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ نه درس مایکروسافټ ورډ پروګرام کې اپلیکیشنز دی. سټور دې پسته هغه اپلیکیشن چې سټور شوي یعنې ذخیره شوي دي، که څه د افس ډاټ کام څخه وي او که څه سیسټم څخه وي، هغه کولی شو چې انزرټ کړو. په همدې ډول که چیرې ورته وایم سټور، ماته وایي چې this page cannot be display، ځکه دغه پیج ډسپلی نه ورکوي چې انټرنیټ کنکشن ستونزه ده. په همدې ډول مای اپلیکیشن کوم چې ما الریډي یوز کړي دي مخکې، هغه کولی شم چې دې لارې اوپن کړم. سی آل ټول کولی شم وګورم په هغه صورت کې چې موږ سره شتون ولري. تر اوسه میډیا دی، په دې کې آنلاین ویډیو دې پوسته کولی شم چې یوه ویډیو د آنلاین څخه البته ورډ پروګرام ته ډاونلوډ کړم یا هم انزرټ کړم. د انزرټ ګروپ ومسه وروسته آنلاین ویډیو، په هغه صورت کې چې انټرنیټ کنکشن ستونزه نه وي. You need an internet connection to insert web content. Try again ورته وایم که چیرې ستونزه حل وه نو کولی شم چې انزرټ یې کړم، که چیرې ستونزه وي کنسل. اوس چې کوم دی لینک په واسطه کولی شو اړیکې ونښلو. هایپر لینک د بوک مارک او کراس ریفرنس. لومبی که چیرې زه دلته مثلا دلته یو پاراګراف ولرم او په دې کې غواړم چې د ډاکومنټ اړیکه د بل یو ډاکومنټ سره ونښلم. مثلا دا کلمه د ډاکومنټ کوم دی، دلته باید کلیک وکړم تر څو یو ډاکومنټ ماته اوپن شي. هایپر لینک ته راځم او وروسته په دې کې لومبی ورته وایم ټکسټ ټو ډسپلی. ټکسټ چې ماته راښکاره کېږي هغه دې څه وي. مثلا دلته ورته وایم مای ډاکومنټ. اوکې، هغه دې په کوم ځای کې وي؟ کرنټ فولډر کې وي، براوز پیجز کې وي، ریسنټ فایل. زه ورته وایم کرنټ فولډر کې دې نه وي، دلته ورته وایم چې کرنټ فولډر په ځای یو ځای ورنښه کوم، مثلا دلته دې وي. اوکې، ای ډرایو او دغه فایل دې وي. او په همدې ډول که چیرې ورته وایم ایګزسټنټ فایل او ویب پیج، دې لارې کولی شم چې د ویب پیج له لارې هغه فایل اوپن کړم. په همدې ډول پلیس ان دس ډاکومنټ، په دې ډاکومنټ کې دې ځای ورکړم لینک ټو، یعنې لینک دې اړیکه دې ولري. پلیس ان دس ډاکومنټ غواړم په دې ډاکومنټ کې وي. کریټ نیو ډاکومنټ، یو نوی ډاکومنټ ورته کریټ کوم. ایمیل ادرس لري راوړم نو هغه کولی شم دلته هېڅ کوم ادرس یې دلته شتون لري. لومبی راځم دلته سکرین ټیپ، کوم ټیپ انفارمیشن چې هغې ته ښکاره کېږي، یعنې ماته چې رهنمایي راکوي هغه دلته څه وي. زه ورته وایم چې په رهنمایي کې داسې ولیکې if you want to see more about this document, click, press Control and then click here. Okay, وروسته اوکې ورته وایم. په دې کې ماته څه وایي؟ if you want to see more about this document press control and then click here. نو زه همدا عمل ترسره کوم، غواړم چې وروستي معلومات د دې ډاکومنټ وګورم. ماته وایي چې press control press کا and then click here او دلته کلیک وکړه. اوکې، اوس ورته وایم چې yes. نو په دې کې دا ډاکومنټ ماته اوپن شو. دې په واسطه کولی شم یو فولډر هم اوپن کړم. کنټرول پلس زیډ یا هم کنټرول پلس وای ورته وایم. په دې کې غواړم دا اړیکه له منځه ویسم. هایپر لینک ته راځم او په دې کې کومه اړیکه چې وه هغه باید له منځه ویسي. اوکې، همدغه یوه ریموو لینک ورته وایم، وروسته له منځه ځي. اوکې، اوس که چیرې دلته کنټرول پلس کلیک وکړم هېڅ عمل نه ترسره کېږي. غواړم چې په دې کې یو فولډر اوپن شي. ورته وایم چې کوم فولډر دی، مثلا راځم دې فولډر کې غواړم دلته د اکسس یو ډیټابیس اوپن کړم. راځم کنټرول پلس کلیک هیر ورته وایم او یس. اوکې، په دې کې همغه ډیټابیس چې کوم دی اوپن شو. اوکی، دا یې دنده دی
کوم چې د هایپرلینک لارې کولی شو چې فولډري پروګرامونه او نور موضوعات رن کړو. غواړم چې اړیکې له منځه یوسم، نو په دې صورت کې راځم کراس ریفرنس ته او وروسته ورته وایم هغه اړیکې چې کوم دی په بخښنې سره هایپرلینک ته راځم او وروسته ورته وایم ریموو لینک. دې په واسطه کولی شم چې اړیکې بیرته هم له منځه ویسم. بوک مارک دا هم ډېر اړین موضوعات تر بحث لاندې نیسي. اوکې، که چېرې تاسو فکر کړی وي په بعضې کتابونو کې بعضې واژې او بعضې کلمې چې کوم دي هغه ډېرې ستونزمنې وي، د دې لپاره چې محصلین او زده کوونکي د ستونزو څخه لرې پاتې شي، نو دې لپاره هغه کلمې چې کوم دي په نښه کوي. نو زه غواړم چې په همغه ډول یو مثال دلته ورکړو. ځکه چېرې دلته دومره پاڼې به لرم، البته دومره پاراګرافونه، نو په دې کې مثلا ټو د چې کوم دی یو بوک مارک یعنې یوه نښه ورکوم. دلته ورته وایم چې ټو. اوکې، دا باید اډ کړم. په همدې ډول راځم دې پیج ته او دلته ورته وایم پاینټ چې کوم دی دې ته هم بوک مارک کړم پاینټ. دا هم باید اډ شي. په همدې ډول ویډیو دې ته هم بوک مارک ورکړو ویډیو. اوکې، په دې ډول اوس دې نور چې کوم دی راځم بوک مارک ته، یا راځم د ګوټو له لارې هم کې چې دا مو تېر ورځو کې درس ویلی دی، ګوټو ته راځم. په دې کې بوک مارک چې کوم دی هغه سلیکټ کوم، ورته وایم چې ټو ته ورشه ګوټو. که چېرې دا کلوز کړم ټو ته په مستقیم ډول کرسر دلته شتون لري او دې ته ورسېږي. راځم بېرته بوک مارک ته، غواړم چې ویډیو ته، دې لارې هم کولی شم چې ګوټو ورته وایم او وروسته ویډیو چې کوم ځای کې دی هغه ماته راښیي. په همدې ډول دې نه وروسته چې کوم دی بوک مارک کې سورټ بای منظم یې که نیم سره په لوکیشن موقعیت سره. اوکې، نیم سره پاینټ دی او که چېرې لوکیشن ورته وایم پاینټ ښکته راوړو. دلته یې منظم کوي. هایډ ان بوک مارک، که چېرې زه دلته یو ټکسټ ولرم دا هایډ کړم کنټرول پلس الټ پلس کنټرول پلس شفټ پلس ایچ، دا چې کوم دی هایډ شو. اوس هایډ شو. که چېرې غواړم چې هایډ څخه یې بهر کړم، نو په دې صورت کې راځم فونټ ته، وروسته ورته وایم چې دا دی انچیک وي. اوکې، دلته کوم ډاټ ډاټ چې دی هغه له منځه ځي. اوکې، له منځه ولاړو. دلته کوم ډاټ ډاټ نشته. که چېرې غواړم بېرته هایډ شي کنټرول پلس ایچ کنټرول پلس شفټ پلس ایچ. اوکې، ډاټ بېرته راغو، یعنې مطلب دا چې هایډ شو. نو زه راځم که چېرې دا د ډسپلې له لارې ښکاره هم نه کړم، نو زه غواړم چې په دې کې یو بوک مارک ولرم. لومبی باید دا ښکاره شي تر څو بوک مارک ورکړو. ډسپلې کې هایډ ان ټکسټ او په دې کې کلیک ته بوک مارک ورکوم. انسرټ بوک مارک، دلته ورته لیکم چې کلیک. اوکې، دا هم باید اډ شي. دې لپاره راځم اپشن ته، وروسته ورته وایم چې ډسپلې هایډ ان ټکسټ باید ښکاره نه شي. اوکې، اوس راځم بوک مارک ته، په دې کې کلیک غواړم چې ولټم ګوټ. په هغه صورت کې به ماته پیدا کړي چې کله اوکې په دې ځای کې پټ شوی دی، ځکه ما خو کلیک باندې کلیک البته بوک مارک ورکړی و، دلته خو یو راغلی ځکه چې کلیک هایډ شوی دی. هغه ټکسټ چې کوم دی هغه هایډ دی. غواړم چې پیدا یې کړم، نو په دې صورت کې راځم اپشن ته، ډسپلې هایډ ان ټکسټ باید چک شي. اوکې، کله چې چک شو په دې لاین کې ماته بوک مارک را پیدا کوي، کوم چې د کلیک ته پړ کړل شوی دی، البته دې ځای کې و. اوکې، اوس غواړم چې دا له هایډ څخه وباسم. په دې صورت کې تر کومه ځای چې سلیکټ شوی و هغه باید سلیکټ شي. وروسته راځم فونټ ته، په دې کې ورته وایم چې دا باید انچک شي. اوکې، اوس له هایډ څخه ووت. اوس چې کوم دی کراس ریفرنس، دې په واسطه کولی شو چې مثلا ځکه چې راشم لومبی پیج افغانستان. اوکې، په همدې ډول راځم پاکستان. اوکې، او په همدې ډول ایران.
کنټرول پلس الټ پلس 1 یعنی هیډینګ 1 کنټرول پلس الټ پلس 1 په همدې ډول کنټرول پلس الټ پلس 1 هیډینګ 1 د هوم ټاب له لارې دا موضوعات مو لوستي وو هیډینګ چې ورکوو اوس راځم انزرټ کې کراس ریفرنس په څه ډول دې راوپېژنې هیډینګ په ډول کوم څه چې دي هغه غواړم د هغوی ترمنځ اړیکه په نښلوم افغانستان د افغانستان سره انزرټ ورته وایم او په دې کې ډومبی چې کوم دی کنټرول پلس زیډ دلته ورته وایم چې په بخښنې کراس ریفرنس هیډینګ باید دلته ولري بیا افغانستان هیډینګ له منځه ولاړو اوکې په دې بڼه دې لارې هم کولی شم چې هایډ او شو یې کړم او د کراس ریفرنس لارې هم کولی شم چې اړیکه یې ترمنځ ونښلم هغه دې هم په ایډنټ ټیکسټ کې وي انزرټ اوکې په همدې ډول راځم پاکستان ته پاکستان سره پاکستان باید وي که چیرې زه دلته اوس ورته راشم کنټرول پلس کلیک ټو فالوینګ لینک په دې کې لاندې لینک کولی شم چې اړیکه یې خلاصه کړم او ټول محتویات یې وګورم دنده یې دا ده تېروس چې کوم دی کومنټ اساسي برخه په ریویو کې شتون لري د کومنټ په نامه یو ګروپ لرو چې دا به بیا دلته لولو خو په هر صورت انزرټ ته راځو غواړم چې په یوې جملې ته کومنټ ورکړم مثلا header is used for top of pages اوکی دا یو نظر شو header یعنی څه مطلب ماته وایي header چې کوم دی is used for top of pages دې لپاره یوز کوو نو کومنټ یوه تفسیره یا هم یو نظر یا نظریه د یو کلمې یا هم د یو پاراګراف یا هم د یو عنوان په اړه کولی شو چې د کومنټ څخه استفاده وکړو او ویې کړو تېر اوس چې کوم دی هیډر اینډ فوټر هیډر مطلب د پیل ورکي او فوټر مطلب پای ورکي مثلا راځم هیډر ته غواړم چې څومره پاڼې زه دلته لرم control plus A plus V control plus A control plus C copy control plus V and paste total څو pages لرم 15 په دې کې زه راځم کومنټ چې کوم دی د انزرټ له لارې دا باید انچیک کړم کنټرول پلس زیډ ریویو ته راځم او دلته ورته وایم شو کومنټ اوکې اوس راځم څومره پاڼې چې دي دې ته یو هیډر ورکړم شارټکټ یې ډبل کلیک په سر د پاڼې اوکې دلته هیډر اینډ فوټر ټولز ښکاره شول او که چیرې راشم انزرټ ته وروسته ورته وایم هیډر په دې کې چې کوم دی مختلف هیډرونه کوم چې ده office.com څخه بلټین دی هغه هم کولی شم چې ویې کاروم مثلا په دې ډول دی په دې کې ټایټل ورکوم Afghan software house اوکې اوس په هر پاڼې کې همدغه هیډر تکرارا راغلی اوس که ښکته پاڼې ته راشم دلته هم شتون لري په همدې ډول تر څو چې څومره پاڼې زه لرم په هرې کې دا تکرار شوی یعنې د یو ادرس یا د ټایټل په شکل د چپټر لپاره یا د کورس نیم وي یا هم هغه بسم الله وي کولی شي چې دا هم وکړو ډبل کلیک بیا ځلې پې کوم غواړم چې تبدیلي کړم دې لارې تبدیل کولی هم شم او که چیرې راشم دلته کنټرول پلس زیډ ورته ووایم بیا ځلې انزرټ او وروسته ورته وایم هیډر دې وي په څه ډول مثلا په دې بڼه دې وي اوکې دلته ورته لیکم افغان
او په دې کې ډیټ ورته لیکم ډیټ سلیکټ کوم مثلا دا اوکې اوس په دې کې هماغه ډیټ هماغه عنوان چې کوم دی راو کنټرول پلس زائد بیرته راځم insert او وروسته ورته یم header په دې کې ورته یم more header from office.com دا د انټرنیټ پوښتونکي کولی شم چې بعضې header یې انټرنیټ څخه راواخلم edit header ورته یم په دې کې خپل مثلا header ورکړو لیکم افغان software house اوکې دا د سنټر کې وي په دې ډول کنټرول پلس A ټول سلیکټ کوم کنټرول پلس بریکټ تر دې اندازه غټېږي اوکې کولی شم چې دې ته رنګ هم تبدیل کړم مثلا دا دې تور وي او دا دې سور وي او دا دې هم شین وي په دې کې اړینه خبره بله دا ده چې که چیرې زه دا کلوز کړم دا لږ خیره غوندې ښکاري د اساسي ټکس نه کوم چې دلته ټکس دی دا تازه ښکاري او دا چې کوم دی لږ خیره ښکاري ځکه توپیر یې د ټکس سره دا دی چې په هرې پاڼې کې راځي او پیجز کې چې کوم ټکس دی هغه خو د ړومبې پاڼې سره طبیعي خبره ده چې توپیر لري دې نه چې کوم دی انزرټ کې فوټر دی فوټر هغه موضوعات کوم چې د ادرس په بڼه کارول کیږي هغه تر بحث لاندې نیسي مثلا په دې کې مختلف فوټران شتون لري مثلا په دې ډول دی وي دلته ډاکومنټ ټایټل دی وي مثلا اډرس او دلته ورته لیکم ډاکومنټ سب ټایټل دی وي کابل افغانستان اوکې دا غواړم چې کنټرول پلس ای یعنی په الاینمنټ یې دننه وي په دې ډول یو شو کنټرول پلس زائد بیرته راځم کنټرول پلس 5 اوکې راځم انزرټ ته دا ځل یې ورته یم چې فوټر دی زما په خوښه وي ایډیټ یعنې زه یې پخپله جوړم په دې کې ایډیټ ورته وایم اډرس کابل افغانستان Afghan software house اوکې اوس په هرې پاڼې کې همدا عمل ترسره کیږي کولی شم چې تغیرات پکې راوړم ډبل کلیک او وروسته کولی شم ټول سلیکټ کړم او غټ یې هم کړم په دې بڼه اوکې دا یې دنده ده دې اوس چې کوم دی هیډر کې ریموو هیډر له منځه وړي یعنې هغه عنوان چې کوم دی هغه له منځه ولاړو کنټرول پلس زیډ بیرته راځي غواړم چې فوټر کوم ادرس چې دی دا له منځه ویسم ریموو فوټر ورته وایم نو په دې صورت کې هغه له منځه ځي دې نو اوس چې کوم دی پیج نمبر دی د دې په واسطه کولی شو چې پاڼو ته نمبر یې ورکړو په څه ډول بیا راځم پیج نمبر ته ورته وایم چې ټاپ آف پیج یعنې ټاپ یعنې د پاڼې په پاسنۍ برخه کې دې ځای ولري په دې ډول هیډر کې ځای لري 1 2 شو 3 4 په همدې ډول 5 یعنې په دې برخه کې کیڼ برخې کې د پاڼې پاسنۍ برخه کیڼ لوري ته که چېرې راشم ورته ووایم انزرټ پیج نمبر دې وي باټن یعنې پای کې دې وي اوکې په دې ډول فوټر کې دې وي خو په کیڼ لوري کې اوس د هرې پاڼې په پای کې پیج نمبر شتون لري دریم څلورم په همدې ډول ټاپ یې باید له منځه ویسم دې لپاره اړینه خبره دا ده چې دا باید له منځه ویسم لومبی راځم کنټرول پلس زائد کنټرول پلس زائد اوس نه لري بیرته راځم فوټر ته په دې کې غواړم چې پای کې وي بټن آف پیج په دې ځای کې دې وي occupy 2 په همدې ډول 3 او پاتې پاڼو لپاره بیرته راځم انزرټ ته په دې کې ورته وایم پیج نمبر
په مرجن یعنی حاشیې د صفحې کې وي. دلته وایي اسنټ بار لیفټ کې دی وي، اسنټ بار رایټ لیفټ ورټیکل وي، ورټیکل رایټ یعنی په دې ځای کې وي، پاڼې په دې ځای کې وي، یا هم په دې ځای کې او یا هم په دې ځای مختلف ډولونه کې شتون لري. اوکې په دې ځای کې دی. اوس دلته راغو، دوهم پیج هم دلته په همدې ډول که چیرې راشم دا کنټرول پلس زیډ کم او وروسته راشم انزرټ، دلته ورته وایم چې مرجن په لیفټ کې دی وي، البته رایټ کې دی وي دې خواته. اوکې 1 2 3 دلته شتون لري. کنټرول پلس زیډ دغه چې کوم دی ټکسټ باکس دی. ټکسټ باکس کې مختلف ډوله اپشن شتون لري. لومبی چې کوم دی سمپل ټکسټ باکس او دا چې کوم دی بلټ ان ټکسټ باکس دی چې دلته شتون لري. البته دا په څه ډول یوز کیږي؟ زه غواړم چې په یو محدود ځای کې کوم ځای کې چې ټکسټ نه لیکل کیږي، لکه مثلا په شیپ کې لیکل کیږي، هدف مې له دې ځای څخه غواړم چې په دې ځای کې یو ټکسټ ولیکم، نو په دې صورت کې ټکسټ باکس یوز کوو. انزرټ ته راځم او وروسته ورته وایم ټکسټ باکس، ډرا ټکسټ باکس په دې ځای کې رسم کوم او همدلته لیکل کوم، یعنی یو ځانګړي او محدود ځای کې کولی شم چې د دې په مرسته لیکل وکړم، یا د پاڼې په دې برخه کې لیکل نه کیږي. راځم نو په دې صورت کې انزرټ او وروسته ورته وایم ټکسټ باکس، ډرا ټکسټ باکس په دې ځای کې رسم کوم او دلته لیکل کوم. دا په همدې ډول ښکته راوړم. اوکې ټکسټ باکس د خپله پاڼې سره توپیر دا دی چې پاڼې په هره برخه کولی شو چې د مرجن له اړخه لیکل وکړو، یعنې د حاشیې له اړخه چې هغه بیا دلته لولو مرجن، د دې اړخه کولی شو چې د پاڼې په هره برخه کې لیکل وکړو. خو د ټکسټ باکس په مرسته، البته د مرجن په مرسته چې کوم دی د پاڼې په مشخصه برخه کې تر کومه چې موږ اجازه لرو لیکل کولی شو، خو د ټکسټ باکس په مرسته کولی شو چې د پاڼې په هره برخه کې لیکل وکړو. مثلا دا دې ځای ته هم وړلی شم، په دې ځای کې دې ځای ته هم راوړی شم. که چیرې دلته کلیک کړم هیډر اوپنېږي، او که چیرې دلته کلیک کړم کوم څه لیکل نه کېږي، نو دې په وجه راوړی شم ټکسټ دلته وکاروم. دنده او توپیر یې دا دی چې د ټکسټ باکس په مرسته کولی شو چې په هر ځای د پاڼې وي لیکل وکړو. انزرټ ته راځم او وروسته ورته وایم چې ټکسټ باکس دی په دې ډول وي، کوم چې بلټین جوړ شوی هغه هم کولی شم چې وکاروم. په همدې ډول انزرټ کې ټکسټ باکس په دې ډول دی وي. اوکې مختلف ډولونه شتون لري چې کولی شم بیا کاروم. البته ډراوینګ ټولز د موضوعات مو ټول لوستي دي کوم چې بلټین ټکسټ باکس سره راځي. مثلا دلته لیکم افغانستان is my home. اوکې دا یو عنوان په ډول کولی شو چې وکاروم. بیرته راځم انزرټ ته، وروسته ټکسټ باکس کې ډرا په واسطه یعنې رسم کړه یو ټکسټ باکس ماته په کوم ځای کې؟ په دې ځای کې. غواړم فوټر کې رانه شي، د پاسه د فوټر راشي، دلته هم کولی شم چې لیکل وکړم. غواړم چې ښکاره شي نو د پاس راوړم او حجم یې لږ پټوم په دې ډول. که چیرې دلته کلیک وکړم نو ټکسټ باکس لري چې د ټکسټ چې کوم دی د فوټر په نسبت خیره نه بلکې روشن دی، یعنې روښانه. دغه چې کوم دی انزرټ کې ټکسټ باکس نه وروسته ټکسټ کې کویک پارټس چې دا موضوعات په راتلونکي درس کې بحث پرې وکړو. زموږ نه درس همدومره بس.